السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ ویاست. په تېره ویډیو کې مو د سی پروګرامي ژبې د کورس پر آوټلاین باندې خبرې وکړلې. په دې ویډیو کې راځو له بیسیک څخه شروع کوو چې ژبه څه شی ده او پروګرامي ژبه څه شی ده، څو ډولونه لري او د هغوی ترمنځ څه فرقونه وجود لري. په تېره ویډیو کې یو شی پاته سوی و چې له اول سیکشن څخه تر 12 سیکشنه پورې به موږ په وینډوز اپریټینګ سیسټم کې کار کوو، او له 14 سیکشن څخه وروسته تر پایه پورې به موږ په لینکس اپریټینګ سیسټم کې کار کوو، ځکه سی ژبه خپله یو سیستم پروګرامي ژبه ده. او له 20 سیکشن څخه وروسته به موږ د ځینو ویروسونو او هیکینګ ټولزونو پر جوړولو به کار کوو، چې څنګه کولی سو چې په سی ژبه کې د لینکس اپریټینګ سیسټم په مرسته باندې ځینې ویروسونه جوړ کړو. راځو پروګرامي ژبو ته اوله پله ژبه پیژنو چې ژبه څه شی ده. ژبه خپله د پوهولو راپوهولو یو وسیله ده، یا هم ژبه د ارتباط یو ډول دی چې د نظریو د شریکولو لپاره استعمالیږي. راځو پروګرام ته چې پروګرام څه شی دی. پروګرام خپله د هدایاتو یو مجموعه ده چې د کمپیوټر یې خپله د یو خاص کار دپاره استعمالوي. مثلا کروم دی چې موږ یې د انټرنیټ براوزر په توګه کاروو، همداسې ورډ دی چې موږ یې د خط لیکلو لپاره استعمالوو، یا هم د کتاب لیکلو لپاره استعمالوو. پاورپوینټ دی چې موږ یې د سلایډونو د جوړولو لپاره استعمالوو. راځو پروګرامینګ پیژنو چې پروګرامینګ څه شی دی. دا خپله یو تمرین دی چې زموږ د فکر کولو منطق قوي کوي، چې د مشکل حلولو مهارت په ځان کې پیدا کړو. راځو پروګرامي ژبه پیژنو چې دا خپله هغه ژبه ده چې هغه د کمپیوټر د پروګرام د لیکلو لپاره استعمالیږي، چې هغه بیا ځینې محاسبې ترسره کوي. پروګرامي ژبه د پروګرامرانو یا هم ډیولپرانو لخوا د کمپیوټر سره د ارتباط نیولو لپاره استعمالیږي. دا خپله د هدایاتو یو مجموعه ده چې په مشخصه ژبه کې لیکل کیږي، چې کمپیوټر ته ځینې هدایات ورکوي چې هغه ترسره کړي. پروګرامینګ ژبې خپله د ډیسکټاپ اپلیکیشن، ویب اپلیکیشن، موبایل اپلیکیشن او ویب سایټونو د جوړولو لپاره استعمالیږي. پروګرامي ژبې خپله د الګوریتم د امپلیمنټ یا هم د اجرا لپاره استعمالیږي، چې الګوریتم خپله د یو مشکل حل مرحله په مرحله خپله له یو الګوریتم څخه عبارت. راځو د پروګرامي ژبو ډولونو ته چې لو لیول ژبې دي، میډل لیول ژبې دي او های لیول ژبې دي. اول راځو لو لیول ژبو ته چې لو لیول ژبې دا په ماشین پورې مربوط یعنې 01 ژبې دي، چې پروسیسر مستقیما په لو لیول ژبو بې له کمپایلر او هم انټرپریټر څخه پوهیږي. په دې ډول ژبو یوازې کمپیوټر پوهیږي او د انسان لپاره دا سخته ده چې په دې ډول ژبو باندې وپوهیږي. دا ډول ژبې دوې برخې لري چې یو ماشین ژبې دي او بل اسمبلي ژبې دي. اول راځو ماشین ژبو ته. ماشین ژبه یو لو لیول پروګرامي ژبه ده چې ماشین کود یا هم ابجکټ کود هم ورته وایي. دا ژبه د کمپیوټر لپاره ځکه ډېره وسعه ده چې دا په نارمل ډول په باینري یا هم هیکساډیسیمل نمبرینګ سیسټم کې لیکل شوی. نو په دې خاطر د دې ژبې ترجمه کولو لپاره اړتیا نشته. کمپیوټر کولی شي مستقیما په دې ډول ژبو وپوهیږي. د ماشین ژبو ګټه دا ده چې پروګرامر سره کومک کوي ترڅو پروګرام نظر های لیول ژبو ته په ډېر سرعت سره اکسیکیوټ کړي. دویم ډول چې دی اسمبلي ژبې دي، چې دا خاص د پروسیسرانو لپاره ډیزاین شوي دي، چې دا کود هم انسټرکشن په سمبولیکه توګه سره ښیي. په دې ژبه باندې کیدای شي ځینې متخصصین انسانان وپوهیږي چې د دې ژبې کود د اسمبلر په واسطه او ماشین ژبې ته اوړي. د دې ژبې ګټه دا ده چې په لږ وخت کې پروګرام اکسیکیوټ کوي او په میموري کې لږ ځای نیسي. راځو میډل لیول ژبو ته. دا ژبه د پروګرامي طبقې او هارډویر د طبقې ترمنځ د یو پل حیثیت لري. دې ته په دغه خاطر باندې انټرمیډیټ ژبه هم وایي. دې ډول ژبو ته سوډو ژبې هم وایي، چې د لو لیول او های لیول ژبو ترمنځ یو سرحد دی. مثالونه یې سی پلس پلس پروګرامي ژبې دي. د میډل لیول ژبو ګټه دا ده چې د های لیول ژبې خصوصیات په ځان کې سپورټ کولی شي. دا یو یوزر فرینډلی، ماشین ته نږدې او د انسان د پوهې وړ یو ژبه ده. راځو های لیول ژبو ته چې دا د یوزر فرینډلی سافټویرونو، پروګرامونو او ویب سایټونو د جوړولو لپاره جوړې شوي دي. دا ډول ژبې و انټرپریټر هم کمپایلر ته ضرورت لري ترڅو پروګرام او ماشین ژبې ته ترانسلیټ کړي. د دې ژبې خاصه ګټه دا ده چې موږ کولی شو پروګرام په اسانه طریقه سره ولیکو، ووایو او ذخیره یې کړو. دا لیول ژبه یوازې د انسان لپاره ریډیبل دی او د کمپیوټر لپاره دا سخته ده چې په دې ډول ژبه باندې وپوهیږي. دا ژبې ډېر ډولونه لري چې عبارت دی له سی پلس پلس، جاوا، پایتان، سویفټ، ابجکټیو سی، پی ایچ پی، سی شارپ،
جاوا سکرپټ، روبي او ځینې نورو ژبو څخه. های لیول پروګرامي ژبې درې ډولونه لري چې پی او پی یعنې پروسیجرل اورینټډ پروګرامینګ لینګویج دی، دوم ابجکټ اورینټډ پروګرامینګ لینګویج دی او دریم یې نیچرل ژبې دي. اول ځو ابجکټ اورینټډ ژبو ته. دا خپله پروګرام په کوچنیو برخو ویشي چې هغه ته کلاسونه یې هم ابجکټونه وایي. په ابجکټ اورینټډ ژبو کې موږ انهریټنس، پولیمورفیزم، ابستراکشن، ډاټا هایډینګ، انکپسولیشن او ځینې نور غټ غټ کنسپټونه اجرا کولی شو. د ابجکټ اورینټډ پروګرامي ژبو خاصه ګټه دا ده چې موږ کولی شو پروګرام په ډېره اسانه طریقه او تېز سرعت سره اکسیکیوټ کړو. دغه ژبې بټم اپ اپروچ کاروي چې دا د یو سولوشن حل د کښته لیول څخه شروع کوي چې بیا وروسته هغه په تدریجي ډول لوړ لیول ته د ځینو مغلقو ځانګړتیاو سره یو ځای کود کوي. مثالونه عبارت دي له سی شارپ، پایتان، جاوا، سی پلس پلس او ځینې نورو ژبو څخه. دوم راځو پی او پی یعنې پروسیجرل پروګرامینګ لینګویج ته، پروسیجرل اورینټډ پروګرامینګ ژبو ته چې دا خپله د سټرکچر پروګرامینګ څخه تشکیل شوي دي چې په پروسیجرل کال پورې مربوط دي. پی او پی ژبه د پروګرام په کوچنیو پروسیجرونو ویشي چې هغه ته فنکشنز وایي. خپله سټرکچر پروګرامینګ چې دی دا ژبې زیات ډیزاین او لوجیکل سټرکچر ته ضرورت لري، مګر کود لیکل یې ډېر اسانه دي. په دې ډول ژبو کې پروګرام په سلسله یي توګه لیکل کېږي چې پروګرام د سر یعنې ټپ څخه لاندې یعنې د پای خواته بټم ته لیکل کېږي. نو ځکه پی او پی ژبو ته ټاپ ډاون اپروچ وایي. ټاپ ډاون اپروچ دا خپله د سافټویر ډیولپمنټ یو تخنیک دی چې د یو سولوشن د لوړ لیول څخه شروع کوي، هغه په کوچنیو فنکشنونو یعنې برخو ویشي چې بیا هغه په اسانه توګه سره کود کولی شو. پی او پی ژبې خپله د سافټویر انجینرانو په واسطه د مختلفو پروګرامونو د لیکلو لپاره استعمالیږي چې هغوی بیا مختلفې آیډیاز کاروي. مثالونه عبارت دي له پاسکال، بیسیک، سی، پوسټران او ځینې نورو ژبو څخه. او اخر راځو نیچرل ژبو ته. دا خپله د انسانانو د ژبې یوه برخه ده لکه انګلیسي، عربي، روسي، جرمني او ځینې نورې ژبې. راځو د ابجکټ اورینټډ پروګرامینګ لینګویج او پروسیجرل اورینټډ پروګرامینګ ژبو ترمنځ توپیرونه وایي. اول چې دی ابجکټ اورینټډ ژبې چې دی دا خپله پروګرام په ابجکټونو باندې ویشي، خو پروسیجرل اورینټډ پروګرامي ژبې چې دی دا پروګرام په فنکشنونو ویشي. اوپس ژبې چې دی هغه بټم اپ اپروچ کاروي او پی او پی ژبې چې دی هغه ټاپ ډاون اپروچ کاروي. او اوپس ژبې چې دی دا خپله په دې ژبو کې موږ انهریټنس استعمال کولی شو، یعنې د پارنټ کلاس ټول خصوصیات په چایلډ کلاس کې اکسس کولی شو، مګر دا کار په پی او پی ژبه کې نسو کولی. د اکسس سپایرونو استعمال کولی شو، په پی او پی کې نسو کولی. ډاټا هایډینګ چې د یو ابجکټ داخلي معلومات پټوي دا په ابجکټ اورینټډ ژبه کې کولی شو، مګر په پی او پی ژبه کې دا کار نسو کولی. ویرچوال فنکشنونه په ابجکټ اورینټډ ژبه کې استعمالولی شو، مګر په پروسیجرل اورینټډ پروګرامي ژبه کې نسو استعمالولی. په اوپس ژبه کې موږ د اورلوډینګ کنسپټ استعمال کولی شو. دا خپله په یوه نوم چې کله موږ زیات فنکشنونه ولرو او مختلف امپلیمنټیشنونه ولري نو دې ته فنکشن اورلوډینګ وایي، چې دا کار موږ په پی او پی ژبو کې نسو کولی. د اوپس ژبو مثالونه سی پلس پلس دی، جاوا دی، پایتان دی او سی شارپ ژبې دي. د پی او پی ژبو مثالونه سی ده، پوسټران ده، بیسیک دی او پاسکال ژبې دي. راځو ابجکټ کود او سورس کود پیژنو چې ابجکټ کود څه شی دی او سورس کود څه شی دی. ابجکټ کود یو پروګرام چې په ماشین ژبه کې لیکل شوی وي هغه ته ابجکټ کود وایي او هغه موږ په سی پی یو باندې په مستقیمه توګه سره رن کولی شو. دوم چې دی سورس کود دی چې هغه پروګرام چې په های لیول ژبو کې لیکل شوی وي هغه ته سورس کود وایي چې هغه موږ په سی پی یو باندې په مستقیمه توګه نسو رن کولی. لومړی به یې ماشین ژبو ته اړوو، وروسته به په سی پی یو باندې رن کوو. یو بل دوه کنسپټونه چې دی یو اوپن سورس دی او بل کلوز سورس سافټویرونه دي. اوپن سورس سافټویرونه د هغه سافټویرونو ته ویل کېږي چې موږ کولی شو د هغه کود کې تغییر راوړو، ویې ګورو او د هغه څخه کار واخلو. چې مثالونه یې خپله انډروید اپریټنګ سیستم دی، لینکس اپریټنګ سیستم دی، موزیلا ده چې د خپله ویب براوزر دی. د دوه سورس کودونه موږ کولی شو چې ویې ګورو،
هغه خپل په پروګرامونو کې استعمال کړو او د هغه څخه استفاده وکړو. او بل چې د کلوز سورس سافټویرونه دي چې سورس کود یې پټ وي، یعنې موږ نشو کولی د هغه د سورس کود څخه استفاده وکړو، چې هغه مثالونه وینډوز اپریټنګ سیسټم دی، سکایپ دی، آی او اس یعنې د ایپل اپریټنګ سیسټمونه دي چې د هغو د سورس کود څخه موږ استفاده نشو کولی. نو دا وه د نن ورځې درس. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، د الله په امان.